ځنګل طرف لا مې روانه کړله لکه پوه شوې هلته بس یاره یو وچ ګېډی دغه پروت و څه نام یې ده د خشاک پوه شوې هغه مې پرې راواچوه کور ته مې راوړه والله مور مې راته دومره دوا وکړه مننه داداره پوه مور مې راته دومره دواګانې وکړلې ویل الله دې د ښې ښځې خاوند که خو زه د بدې ښځې خاوند هم نه شومه پوه شوې هسې موږی پاتې شوم بلې سرګردې شکیله والله همدقسې کوتک ګرځم دا اوسه پورې بله ورځ یې راته ویلې ویل زه خو دې ستړې ستومانه کړم بچی د چا په کور ورننوځه ویل یوه پکې خوښه که خو خیال کوه پردۍ ښځې ته لاس وانه چې داسې نه چې د بوس اوس خیده نه جوړ کړي ویل زه خو دې ستړې کړلمه نوره دله نه شم ګرځېدی شکیله ته لکه د برنډې سایکل یې د برنډې سایکل پېژنې شکیله واو واو ټول عمر برنډه کې ولاړې چېرته څوک یې کوټې ته نه دننه کړي نه به څوک ترپالی سایکل خبره زمونږ ما سره یوه قصه ده مړه زمونږ ځای کې یو سایکل ولاړو څخه شانتې سایکل و بوټي ته ولاړو پوه شولې پوه شوې ډېر وخت یې شوی و بس یاره یو سړی پسې ورغلی پوه شولې او سایکل یې را روان کړو زه ورته اوس پټ شوی وم هلته ورږه دا په دې سایکل څه کوي پوه شوې خو څنګه یې روډ ته راویستو پیډل یې ورکول هغې نه سیټ لړا شو پوه شوې په کوي کښېني څه یاره چې سیټ ته لړه شو تش موږی پاتې شو شی او ده ویل چې که د سیټ نه مې سیټ باندې دغه یم او اوس اوچت شو او دا چلکه چیغه کتک چیغه کتک وایي خوشې څنګه په موږي کېناستو سایکل یې د مخې سا لړه کړو پوه شوې سایکل په غنمو کې پروت و دا نه دی سایکل په غنمو کې پروت و دا د مچو په کابین کې ورغلی کرکړه کې ور وغورځېدو سر یې د مچو په کابین کې ورغلی پوه شکیله چې خشاک دې راوړو شکیله چې خشاک دې راوړو نو څه بیا څه قصه وه د اوسه قصه بیا مخکې نه بوځې که نه خشاک چې مې راوړو کور ته بس مور راته ښې دواګانې وکړې ته ورګه زه دا یو بلاک کړمه دا سپي مې رالېږي چې دا توت ته تورۍ کړم هلته بلاک کې کښېنه زړګه هلته سپي لېږه پوه شوې یاره چې خشاک مې راوړو خره مې اوبه مې ورکړې بس خره مې وبوتلله هغه مننه زړګه کینګه یو جهان مننه او توت پورې مې وتړله توت بوټی او بس په هغې پورې مې وتړله کینګه الله دې ژوندی لره زړګه چې موږ له تا دومره سپورټ کوي او موږ سره دومره مینه ساتي تل مه خرابېږي زړګه موږ د زړه د کومې نه زړه د خلاصه نه درته دواګانې کم مقصد کې چې هغه لګی خدای د باندې تل کامیاب لره ښه نو یاره خره مې بوټي پورې وتړله پوه شولې چې غرمه شوله که نه ټکنده غرمه وه خره مې بیا را خلاصه کړله پوه شولې پسې راکوږ شو به غلی پټ پسې راغله کوتي کولی دی که نه مننه نه را خلاصه مې کړله ښه توله خره اوس دومره ژبه یې ایستلې مننه نادانه یو جهان مننه خره اوس دومره ژبه یې ایستلې ده لکۍ وایي بلکلي مچان پې ناست دي پوه شوې یاره خره مې ته بوتلله یاره چې ډنډ ته مې کوزه کړله ډنډ کې دومره تږې شوې وه چې روغ ډنډ اوبه یې وڅښلې والله بس بیرته مې توت پورې وتړله والله که ته څه یې وکړم همدا په توت مې تاوم راتاوم هلکه شکیله ډرامې مه کوه قصه قصه وکړه قصه قصه خو مې درته وکړله که نه
تا ته یو بل قسم پاتې ته ما ته د شیخ رشید قسم کې وروره پرېدم دې چرته نن مقابلې نه کوي څنګه شیخ رشید؟ والله شیخ رشید خو هغه قصه خو ما سره نشته. ته پرېږده نن به درنه ټولې قصې اورم. واوره که مننه کینګه یو جهان مننه کینګه زړګه داسې ټیم کې لاس راکوه لکه دا پنجابي سپاساوم که نه داسې ټیم کې راځئ او بیت دربوئ پوه شولې هلته راته 6,000 کسان ناستي وو د الله بنده په شرمونو یې شرمولم. ښه قصه کوه که نه قصه راته پوره که دغه ده توت پسې نه دا داسې چالو که نه یو سړی او زړګه اوس د تصحیح ټوقه کو پوه شوې یاره ویل هغه خره روانه کړې وه ما زه ټول د خرو قصې دي پوه بل څه خو ماله نه ملاوېږي هغه ویل نه هغه ویل خره روانه کړې وه پوه شولې نو خره تله نه ډېر ډیسونه میسونه چوکې پې واچولې خو خره نه تلله پوه شوې بس یاره خریلی په دې دغه کې مرچکی واچو پوه شوې یاره ویل بیا خره مخکې وه دا ورپسې وه دا پسې نه شو رسېدی ځان پسې خپې راښکلې پوه شوې بیا اخري ویل زړګا بیا پکې ځان لم واچو پوه شوې مرچکی شکیله قسم ده پوره ډرامه باز نو خره یاره زړګا خره به د ده نه مخکې کېده او دا به د خرې نه مخکې کېدو خو یو بل نه به ورټیکې به په یو بل کولې ثانک یو رشید اخري کې ویل د کلي خلک راووتل ویل ویل چې خره سنباله کوي خره ونیسئ ویل ویل چې خره په توپولئ ما ونیسئ مننه کینګه یو جهان مننه ټول خلک وي 68 دا څه کیسه ده یار ما دا خلک رانه ویډیوګانې کوي دا مې مخکې چې ته کړې وه زما بله ورځ یې مې چې وکته یاره د ګاډي لمبر یې راله بدلولې پوه شو 68 پکې و پوه شو ماړه مال چې غرق دې کړم پې دا لمبر بدل کمال پوه شوې خبره واوره رشته مرداره چوپلې اما ګوره ستا دلته ګوره نه چلیږي زړګا او دا خو دله دغه رالی څه نامه ده زیرت خانه واو دلته ګوره ستا دغه ګفټ مفټ دغه یو ګوډاګی د څه اثر نه کوي ګوره پړانګ دلته ناست دی ځان پوهېږم هلکانو سړي ډېر غټ چیلنج راکړو یار دا یو مقابله خو وګټې یار سړی بهي ډېر توړ راکړو بهي 5مه مقابله ده چې ویلې مې یار مننه دلته ما ته څه 4 لاک له ډبل ټیپ سره ورسېدو مقابلې